د یو مسلمان په حیث زما او ستاسو ټولو دغه ارمان دی چې الله رب العزت مو د دنیا له دې سخت او له کړاوه ډک ژوند نه بېغمه کړي او جنت ته مو داخل کړي. جنت هغه ځای چې د ښکلاګانو او ښایستونو په اړه انسان حتی سوچ نشي کولی. له امام احمد ابن حنبل رحمه الله علیه نه یو کس پوښتنه وکړه چې ای شیخه دا انسان به آخر کله ارامه کیږي؟ شیخ په ځواب کې ورته وویل کله چې انسان خپل لومړنی قدم په جنت کې کیږي هغه وخت به انسان مکمل ارامه شي. یعنې دې دنیا ته انسان د دې لپاره نه دی راغلی چې سکون پیدا کړي، آرام پیدا کړي. دا دنیا د امتحان ځای دی. رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي و انسان چې کله له هر فرض لمانځه نه وروسته آیت الکرسي ولولي نو دغه انسان ځای جنت دی. خو بې له شکه چې دغه حدیث مطابق او د الله او دغه د رسول د احکامو مطابق انسان باید په دې دنیا کې ژوند غوره کړي. د جنت دیدار یو نعمت، د رسول الله علیه الصلاة والسلام دیدار بل نعمت، او د ټولو مهم د الله رب العزت دیدار. الله تعالی دې زموږ په نصیب کړي او موږ تاسو ټول په جنت کې سره یو ځای کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.